یا الله زوی مې بیمار دی یا پلار ته پر پټه دی چېرته ډېر سخت طبیعت ده یا الله ته مې پرده وساتې ته مې ګټو پاتې یا الله ته ولې روغه سټه ورکړې ولې ښځې دا امر هماغه راسېله تبه ده دې لا ښه شوی نه دی د ده پرونه راسېدونه تبه یې ډېره زیاته تبه ده او تا ورسره غم نشته تا سره و ښځې ما ته ښه پته ده چې دا امر پرونه راسې تبه ده خو څه وکړمه ما سره خو جیب کې 10 روپۍ هم نشته او ډاکټر خو پیسې غواړي او پیسې ما سره کم دي تا خاندان خو دونه مالداره دی لاړ شه په هغې وګرځه او پیسې ترې راواله او که نه چې دې ډاکټر له بوځو کړي مړ به شي راته دونه سخته تبی ده ښځه صحیح ده ښځې د خپل زوی دپاره به زه خپل خاندان باندې خوله خرابه کړمه اخو دا نه ظالمان دي که څوک مړ شي والله یې که کفن هم په چا نه اچوي خو په ما باندې دا خپل زوی ډېر ګران دی د خپل زوی دپاره به زه دا خوله خرابه کړمه دا به زه ډاکټر له بوځمه السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام عمران کینه ډاکټر صاحب د زوی مې یو هفته وشوه او ډېره زیاته تبه یې ده ما وی که ما سره لاړې او زما د زوی چیک اپ دې وکړي عمرانا ته زما ملګری ما ته پته ده چې ته ډېر بېوسه یې خو تا راته ووایه چې پیسې درته شته او که نه ډاکټر صاحب ما سره خو د 10 روپو د رقم نه لګي پیسې را سره نشته ته راله دوایانې راکړه پیسې به زه بیا درکړمه او خو عمرانا ګوره تا ته مخکې مې زما ډېره بقایا پاتې ده نو زه به د لاس په خدمت وکړم خو دا دوایانې په پیسو راځي که نه ګوره ته لږ 15 روپو بندوبست وکړه خفه نه شي صحیح ده ډاکټر صاحب ته ما سره راځه او زما د ماشوم چیک اپ وکړه او زه دله د پیسو بندوبست کوم تاسو ما سره راځئ السلام علیکم لطیفه وعلیکم سلام عمران ولې یاره لطیفه زوی مې بیمار دی ما یې که یو 10,000 روپۍ دې راکړې وي بیا به درکړم دله اوی ساده سړیا پرون چېرته وې پرون به دې ویلي که نه پرون خو ښه ډېرې پیسې وي او بینک ته مې یوړې بینک کې مې کېښوې او بس د اختر چوټۍ نه وي نن هم چوټي ده سبا هم چوټي ده او بله ورځ هم چوټي ده بس که لطیفه بس که د خدای د قهر او د عذاب نه ویریږه و ظالمه ته خو 30-35 لاک روپۍ میاشت ګټي تا نه ما څه کروډونه خو ونه غوښتو خو یو 10,000 روپۍ مې دنه وغوښتې که نه تا ما ته یې کې مې انکار وکړو زما ماشوم زوی بیمار دی خدای به دې سره د دې پیسو تباه کوي د دنیا پیسې به د سره وي خو سکون به د سره نه تاسو ډېر ظالمان یې ډېر ظالمان دته ګوره پیسې پیسې دا پیسې څه مونږ ونو کې خو نه یي کرلي چې تا لې روزانه درکو السلام علیکم د ترور زویه د ماما زویه څنګه دې راپېښه وکړه زوی مې بیمار دی او ما یې که لږې پیسې دې راکړي چې ډاکټر ته وښیمه خفه نه شه د ماما زویه د پیسو خو داسې کرښې راغلی که نه د تېر هفته کې دونه تاوانونه وکړه دونه تاوانونه څوک په خپل علاج نه پرېږدو چې هم چا نه راواړي اوخو
تاسو باندې را څه قهر را پرېوتی دی چې چا نه پیسې غواړي وایي نشته را سره خدای م غرق که چې غرق شئ غرق که چې غرق شئ غرق شئ لیونی شوی دی ځکه خو دیکه راکه لږ خوار پړکه مړه شو د بیګله تا ته ګوره پیسو ته ګوره ها یا الله یا الله زه خو خپل ټول خاندان واله ورغمه خو چا را سره امداد ونه کو او زما ماشوم زوی بیمار پروت دی خدایا تا چې چاله ډیر دولت ورکړی دی نو هغه ظالمان دي زما ربه هغه ظالمان دي او چې زه د خپل زوی علاج نشم کولی نو زه په داسې ژوند څه کومه داسې ژوند نه خو ماله مرګ ښه دی مرګ خورې دا الله لاک لاک شکر ادا کړه چې نن ستا د بچي چوپ دی بچو تا نه دی اورېدلي چې د چا څوک نه وي ته یې هغه خدای وي دا الله لاک لاک شکر ادا کړه دا ستاسو سره د چا دواګانې دي او ډاکټر صاحب او دوا کوه چې خاوند مې الله راولي چې هغه هم خوشحاله شي عمرانه په تاسې وشو یا اوبه ستا د زوی جوړ خدای بچ کو په تاسې وشو یا ما زهره چولی دي او شت ما زهره چولی وای الله ناسو شو